السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوی ولاګ کې هر کله وایم. نو راځي چې نن ولاګ شروع کو. نن داسې خبره ده کنه بای چې زه روان یم سوات ته. زه او زما تر زوی دی د په سوات بورډ کې سکار دی هلته سرټیفیکیټ ته هغه راوړل غواړي. نو مونږ ځو سوات ته. خو مسله دا ده کنه چې زموږ سره ګاډی نشته دی. نو مونږ به ځو په پبلیک ګاډي کې، مطلب د سورلو په ګاډي کې. خو هغې کې مسله دا ده که نه چې نن د جمعې ورځ ده. نو اکثر د جمعې په ورځ باندې ګاډي نه وي که نه. جمعې په ورځ باندې ټول کاروبارونه چوټي، نو ګاډو والا به اکثر چوټي. نو ګورو چې ګاډی به وي که نه. نو مونږ به یوازې نه ځو، تاسو به هم د ځان سره بوځو، ځکه چې تاسو به هم ټوله ورځ هسې ناست یې، څه به کوئ. نو تاسو به هم د ځان سره بوځو. چېرته ځئ ما زمونږ سره یې. نو اوس مونږ داسې کار کوو که نه چې اډې پورې به موټر سایکل باندې لاړ شو او بیا به هغې ځای نه ګاډی ګورو، ګاډي کې به ځو. نو مونږ خپل سفر شروع کو سحر په 9 بجې په خپل بایک باندې. اسې هم یخني زیاته وه او چې بیا په بایک سفر کوي نو یخنۍ زور نور هم سیوایي. تقریبا د 10 منټ سفر نه بعد مو بایک پرېښودو او د مینګوري ګاډي ته وختو. د لږ سفر نه پس ګاډی د جوړ په چوک کې ودرېدو. څه سورلی ترېنه کوزې شوې او ګاډی د نورو سورلو په انتظار شو. نو تقریبا 20-25 منټ انتظار نه وروستو چې کله ګاډی ډک شو نو مونږ د سوات په لوري روان شو. او چې کله د کړاکړ د غرونو نه ګاډی راکوز شو نو د بریکوټ په چوک کې بیا ودرېدو او څه سورلی ترېنه نورې هم کوزې شوې. او بیا لږه شېبه پس مونږ د مینګوري بازار ته ورسېدو او د مرغوزار اډې ته لاړو. او اوس مونږ بل ګاډي ته راوختو او بوټ طرف ته روان شو. روان شوي دوی دا ګاډی به ډکېږي بیا به ځي. د سوات په غیر چاپېره غرونو باندې واورې شوې وې نو د یخنۍ زور نور هم سیواوه. اچھا جی، نو دا مهال مونږ راورسېدو خاص د سوات بورډ ته. دا وینې مخامخ د سوات بورډ دی. بس اوس ته الله پاک زموږ دا کار په خیر خیریت باندې وکړي، ځکه چې را سرکاري کارونه چې که نه ډېر لیټ کېږي، ډېر چینجن کارونه وي. الله پاک دې په خیر خیریت وکړي. دا د سوات بورډ پارکینګ دی او دا مخامخ بلډینګ سوات بورډ دی. او د سوات بورډ نه غیر چاپېره چې کوم ویو ده که نه نو دا وینه څنګه چې تاسو ته به ووي که نه چې سرکاري کارونه چې که نه نو هغه ډېر لیټ کېږي. مطلب دا دی که نه سرکاري اپیسونو دا کار چې که نه لیټ وي. نو بای داسې خبره تقریبا 2 بجې شوې او بس کاروبار ختم شو. موږ واپسي وکړه او نری نری باران پکې منا کې شو. دا وینه او دلته موسم اسې هم یخ دی، نو باران سره ډېر زیات یخني شوه. بس اوس موږ واپسي وکړه، کور ته روان شو. نو د واپسۍ سفر مو شروع کو او د مینګوري په بایپاس د بونیر ګاډي ته په انتظار شو. او لږه شېبه پس ګاډی راغی، ګاډي کې کېناستو او د کور په طرف باندې را روان شو. نو دا مهال زه کور ته را رسېدلی یم او بیا ډېر زیات ساړه مې شي، په لار کې باران شو او بیا اډې نه په دې بله موټر سایکل لالو که نه نو سړځي او پدبه شوې وه. او بس کور ته ناست یو، ځان له دا وینئ. اوس داسې خبره ده که نه زما را تره زامنو دا وروڼه وایي که نه وایي د چکې او چیلنج میچ کو لډو کو چا وګټو که نه نو هغه به سبا د حلوا پروګرام کې حلوا به سبا پخوي لګه. نو مور ته مې صحیح ده. راځئ تاسو ته به مو ښیم ګپ شپ په لګو. زه هارون به یو او کاشف او حارث به یي، دې دواړو به ټیم یو زما رده به یي. هلی شروع کوه شابه. حلوا ته خو تیار یې که نه؟ ځان تیاروئ ها.
دې ټیم کې گیم چې کنه ډیر په سخت موډ کې دي زما یو ګټای پاتې را او زما مرګري دوه پاتې دي او تاسو پاتې دي ستا یو پاتې را ستا دوه ستا یو ګیرم ده کنه الله پاک خیر وکړي الواره پروګرام په موږ باندې رانه نه او په یو کوم شي دو سے لا یو گزار پاتې زمانه مرګري یو ګیټر ته په سر پراته ایک تا او دې مرګري چې دی کنه نو درا چکه ته پراته الا 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 وای ولا تيجي وای يلا بقى خير तरबूज पाता है دا څه خبر ده کنه چې بس پسند اسه کې رانه می چوکټو هرمړه ای بزالوا بوله په حق مړه او دا پکې راضي تاسو په نه پرګوره ای بنو هدا پکې راضي الوا وګوره په خو صرف د ګوړې الوا په خو دا ګډه وړه مې او بګینی ګوره وچه مې وا وچه مې او بګوره نه زوم سو په هیو په کتاب غړو بګینه خاطر یو بګی دا الګ ګوره وچه مې او بګینی ها زوم سو په تام کا دوا خاطر یې 100 روپو کوله باندې اکور تو کور بو الوا په پاکي ها ولا سانه دا دا مو هو سره بکړی نه لا ما خو کړل خو کې ما کوئی کتلې خانو زمونږ نن بلاګ دومره وو وای څنګه چې میگا گیم ختم کونو لک ټیم بعد به بجلی لاړه نو بلاګ د اخیری شاټ راټ مینه واغسته دا اوس په سبا اخلم زمونږ نن بلاګ دومره امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو چر خوښ شوی د لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکای او دراروان بلاګ پوری مالوی اجازه راکای تاسو هم د موقع او د بل بلاګ انتظار کوئ د لوی الله امان